کار پې شروع مې د لږ ورو ورو داسې زر نه کېږي مضبوط په ما دغه ایمان شي خو لږ وخت په غواړي سلامونه او نیکې احترامات مې ومنئ. تاسو سره مخاطب یم محمد شیرخیل. په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یو او د ژوند نه به مزې اخلو. نن موږ سره موجود ده یو نوجوان شاعر، د نوو جذبو شاعر او کښلی شاعر جناب ارواحاد کونډیانو نیکم خان صاحب بچای اویس کرني صاحب. اویس کرني صاحب سره به خبرې کوو، د نه به کلام ورو. کرني صاحب تا ته موږ خپل ادبي محفل پیج چې هرکلی وایو. مننه دې کوو چې موږ ته دې خپل قیمتي وخت راکړه. تا نه خواست کوو چې موږ مینوالو سره خپل مختصر تعارف وکړي. تاسو چینل ادبي محفل ډېر ډېر شکریه او د کوربا ادریس بھائی ډېر ډېر شکریه. زه د نورنګ علاقې سبزي منډۍ کونډیانو سره تعلق لرم او د کونډیانو کلي اوسېدونکی. ډېره مننه اویس کرني صاحب. تا څومره وخت کېږي چې تا شاعري شروع کړې ده؟ شیرخیل بھائی څو شپږ کاله 5 کاله کېږي چې ما شاعري شروع کړې ده. خو اول نو داسې چې ټوټه پوټه یې او موږ خو والد صاحب زمدای و نو دې په وجې باندې موږ شاعري ضرورت نه پیدا کېدو، نو یوې په وجې موږ شاعري مخکې داسې وتلې نه ده بهر. اچھا تا شاعري زده کړه چا نه کړې ده؟ څوک بل څوک دې استاد و که خپل والد صاحب نه به دې زده کړه کوله؟ ما خپل باباجي نه زده کړه کړې ده. هر شاعر دپاره یو ښه استاد ضرورت ده او هغه ما شکر الحمدلله کور چې و نو باباجي نه مې زده کړه کړې. اچھا باباجي سره به تا په شاعري باندې ګپ شپ لګاو؟ شاعري به اوس دا 3-4 کاله وي چې کله زه اوله خو داسې وه چې پیله سټارټ چې مې شروع کولو نو شرمېدلم، نو بیا 1-2 کالو بعد بیا بعد سر په لګیاستم. تا ته څه ویله چې تا شاعري څرنګې ده، مخ ته به څرنګې سي تا شاعري؟ شاعري نوره خو خالي زده کړه په پیمونه به چې دا به داسې کوې، خو معیار چې شاعري به غلط معیار نه پرېوتي الفاظ ډېر مختلف وختونه به رادرومي. افګار صاحب یو شعر ده وتی چې زمانه رانه مصرې د مجاز غواړي کنې زه افګاره څه لیکلی شم. ویله دا به قسمه قسمه وخت راځي، قسمه قسمه شعرونه هغه به خلق ته نه غواړي. نو ویله چې معیار چې به شاعري کوي معیار نه پرېوتي الفاظ چې دي. بلکل ښکلې خبرې ته کړې ده. الله دې ده ته جنتونه ورکړي. تاسو موږ ته ور چاته دې الله توفیق ورکړي چې د معیار شاعري وکړي، معیار نه پرېوته شاعري نه وکړي څوک او ادب ته نقصان نه ورسوي. کرني صاحب ډېره مننه. اوس به د موږ مینوال په انتظار چې موږ ته خپل کلام پیش کړي. ډېره مننه به وي. شیرخیل صاحب اوله د باباجي یوه کیسه که تاسو اجازت وي وایي چې مرې به هسې خو په ننګ و ناموس مړ شې، څه که مړ شې نو بیا څه چې کړتوس مړ شې، او د غیرت په پټکي ملا او تړه کلکه هسې نه چې خوله دې چینګه د اوس مړ شې. د غیرت په پټکي ملا او تړه ټینګه، د غیرت په پټکي ملا او تړه کلکه هسې نه چې خوله دې چینګه د اوس مړ شې، او ګیدړ مړ مشې کونډیانو نیکم خانه زمانې ته په مثال د فنوس مړ شې. ګیدړ مړ مشې کونډیانو نیکم خانه زمانې ته په مثال د فنوس مړ شې. ډېر او یوه کتاب یې بله وکړه چې دی به لا نن وایي چې ما په تندي پوه شو ساقي، ما پروني خلکو ته ویلي دي چې لوی شو ساقي، چې دلسوزي دې ما په حال باندې ذره نه وکړه، بل دی چې څوک خپلوي سړی مې زوی شو ساقي، او جام ته مې وږي در کتل په نظر کړی مې په ما دې نه لورېده شکر دی چې توی شو ساقي. جام ته مې وږي در کتل په نظر کړی مې په ما دې نه لورېده شکر دی چې توی شو ساقي. او یو غزل وایي چې جانان به ما سره جانان شي خو لږ وخت په غواړي، په خپلو کړلو به پښیمان شي خو لږ وخت په غواړي، او کار پې شروع مې د لږ ورو ورو داسې زر نه کېږي مضبوط په ما دغه ایمان شي خو لږ وخت په غواړي. او بس نه خبره وي خو ما پرېږده ولاړ شي رانه
پوی به په خپله دا نادان شي خو لږ وخت په غواړي او که یار په ما داسې راځي د ښکلا حق یې شته ده د دغدغې تیر به دوران شي خو لږ وخت په غواړي او په یار به خدای سلام هیڅوک نه اچوي ملګرو یوه ورځ به ځان پورې حیران شي خو لږ وخت په غواړي او بیا به تنقید نه کړې معذرت سره بیا به تنقید نه کړې شاعره ته زما په الفاظ اویس کرني به غزل خوان شي خو لږ وخت غواړي وایي چې د ژوندون ستړې کیسه په ختمېدو ده یار ما مینې افسانه په ختمېدو ده او چې وصال مې تمنا زړه کې کمیږي داسې پوه شوم یارانه په ختمېدو ده او د ما ملګرو دپاره هم زه او عبید دپاره او بس دوران یې د ښایست ورو ورو تیریږي چا د حسن خزانه په ختمېدو ده او چې رهبار راغی خبر یې د یار راوړو بس د هجر سلسله په ختمېدو ده او بل دیدن به د اشنا یو ضروري وي ستا خمار نظر نشه په ختمېدو ده او ما اویس کرني ته سترګې کړه راپورته سحر راغی وصل شپه په ختمېدو ده